با گپ نشد، با دست نشد. ماشین آرند تا جنگل فساد از افغانستان برکند. آزاد جرگه تا ستړي مشي. په افغانستان کې له فساد سره مبارزه د عدلي او قضایي ځانګړي کمیسیون په جوړېدو سره نوي پړاو ته ننوته. ټول اټکلونه دا دي چې اوس به د کوچنیو کبانو په ځای لوی نهنګان نیسي، خو وبنیول شي. در مورد مبارزه با فساد در افغانستان جرگه داریم با این مهمانان: محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال که با تصمیم جدی اصلاحات به عرصه آمدند. سیما غنی، له فساد سره د مبارزې د ولسي بهیر د مشرتابه غړی. ډاکټر ارزلا اشرف نعمت، استاد ارشد در سواس پوهنتون تحقیقات شرقی و افریقایی در لندن. امید شریفی، د فساد ضد فرهنگی مبارزه پیلوونکی چې من تو را میبینم یا زه تا وینم په نامه مشهوره شوې ده، او زه مو کوربه داود جون بشم. ډیره مننه، تشکر از شما. پیش از اینکه به سوال کننده اول نوبت بتم یادآوری میکنم که برنامه جرگه آزاد در تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و همچنان در یوتیوب با آدرس اوپن جرگه، آزاد جرگه یا جرگه آزاد قابل دسترس است. اگر خواستین صفحات ما را لایک کنین و اگر میخواین که در آینده با ما تماس داشته باشین، از او طریق میتونین نامه‌تان به ما بفرستین. خالده یعقوبی از ولایت بلخ در قطار سوم تشریف دارن. سوال اول از اونا میگیریم. مهمترین فساد در افغانستان چیست؟ مهمترین فساد چیست؟ سیما جان بفرمایید. فساد وقتی میگیم درجه های داره و فکر میکنین در بین اینا مثلا کدامش بسیار بسیار مهم است که مردم از او آگاه شدن؟ تشکر آقای جنبش. خانم خالده جان یعقوبی، تشکر. یک سوال سخت کردین. به خاطر از اینکه فساد انواع و اقسام داره. من پیشتر که آمدم یک چند کپی از چی داشتم، از استراتژی قدیمی مبارزه با فساد. من میخواستم ببینم که اگه بین شما تقسیم کرده بتونم. فعلا چون ما یک استراتژی فعال نداریم، استراتژی قدیمی است. در این 18 نوع فساد شناخته شده. مردم فکر میکنن که اختلاس یا رشوه شاید یگانه نوع فساد است. 18 نوع فساد است که ما شاید یک تعدادش هیچ نفهمیم که اصلا فساد است. مثلا تزویر اسناد، افزایش غیر قانونی دارایی، انتحال وظیفه، اخذ هر نوع تحفه، هرچی کوچک هم باشه، تعلل در اجرای وظیفه محوله. اینه میره آدم فکر نمیکنه که شما تعلل در وظیفه‌تان فساد باشه. استراتژی مبارزه با فساد ما به حیث فساد شناخته. من فکر میکنم که دلیلی که میگم که جواب سوال شما مشکل است که سخت است که بگوییم که بزرگترین فساد چی است. انواع و اقسام فساد در افغانستان وجود داره. چیزی که ما زیادتر معمولا میبینیم یکی موضوع رشوت است که مردم عادی ما هر روز تقریبا با او مواجه هستند. در ارگان‌های دولتی که باید خدمات عرضه کنند، متاسفانه در بعضی از این ارگان‌ها مردم مجبور میشن که به خاطر کارهای همه روزی خود پول بتن، در بدلش کارشان اجرا شود. این بسیار معمول است، مردم خبر دارن، اما به سطوح بالا به $10 میلیون در هر پروژه اختلاس میشه امروز در افغانستان. مقرری ها یک گپ بسیار کلان است، مخصوصا که در 1.5 سال گذشته که مقرری های جدید حکومت جدید به حساب صورت گرفت، اکثریت از اینا رو میبینیم که از فشارهای مختلف از جوانب مختلف باعث شده که این مقرری ها شفاف نباشه. تشکر. ارزلا جان است جواب. کم فساد ډیر غټ دی او مهم دی؟ زه د سیما جان سره موافق یم چې دا به ډېر مشکل وي چې موږ تر ټولو غټ یا لوی فساد شناسایي کړو، وپېژنو او هغه برجسته کړو، ځکه فساد په هر شکل او په هر نوع چې وي هغه لوی دی او خپل ستونزې لري. خو دا هم مهمه ده چې د فساد په مقابل کې څنګه عکس العملونه ښودل کېږي یا څنګه د فساد د موجودیت نه جلوګیري یا د هغې د منځولو په برخه کې کار کېږي. هغه ته زه فکر کوم فلحال تر ټولو لویه فساد به هغه موضوع وي چې د معافیت یو فرهنګ حاکمیت ولري، چې کوم هر نوع فساد ته وګوري او د هغې په مقابل کې عکس العمل ونه ښودل شي. دغه خپله هم که چېرته دغه لست کې شامل نه دا باید شامل شي چې د فساد په مقابل کې مبارزه نه کول زما په نظر هغه تر ټولو لوی یو فساد ګڼل کېږي. شما بگوین کدام نوع فساد از نظر شما جدی هست و اولویت داره که بهش پرداخته شود؟ بله. عبدالقیم رسمان له وردګ ولایت څخه د ما په ان غټ فساد رشوت دی
چې موږ په نړۍ کې بدنام کړي یو. رشوت ورکول غټ فساد. بله خانم در قطار اول. فائقه فقیری هستم از هرات، ولایت هرات. مشکلاتی که مردم هرات دارن خیلی از فساد اداری، مخصوصا در گمرک هرات، در مصرفیات هرات، در ترافیک هرات، در منابع نفت هرات، در معارف هرات خیلی سخت اذیتم و درد دل مردم هراته. امیدواریم از مسئولین محترم خواهش میکنه که چی وقتی مشکل حل میشه باید چیکار کرد. تشکر. نظر دیگه؟ بله بزرگوار در قطار اول. غلام حسین رفیعی از ولایت غزنی. در رابطه با مسئله فساد از جناب سخنران صاحب محترم پرسان میکنیم که شما یک شخصیت خوبی هستین، آغازگر از این موضوع هستین که بتونین این فساد از عرصه خاک افغانستان گم و دور کنین. راه حل در رابطه با این قضیه شما پیدا کرده اید یا همین قسم با جهت‌هایی که قبلا دیگرها رفتن شما به مو روان هستین یا راه دیگه برای خود انتخاب کردین که او را برای مردم ملت هم نشان بدین که ما هم با شما همکار شویم؟ تشکر. چون مستقیما با سخنران صاحب راجع کردین، حمید صاحب مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خب با استفاده از فرصت یک بار دیگه سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم. بسیار خوش هستم که در بین مردم عزیز خود هستم و امروز در مقابلشان جواب میدم. ما با عنوان لوی سخنران جمهوری اسلامی افغانستان اینجا آمدیم که چیزی را برای شما کم بگویم و چیزی را برای شما زیاد بگویم. هر آن چیزی که در توان ما است و هر آن چیزی را که نیت و اراده برش داریم و قاطعانه نیت و اراده برش داریم امور در خدمت شما ارائه میکنیم. مرکز عدلی قضایی که تقریبا مهمترین قدم است برای مبارزه با فساد رسما ایجاد شده و ما به شدت کار میکنیم که تا بتانیم این مرکز فعال شود و تا یک ماه دیگه یا تا یک ماه آینده عملا کار خود آغاز بکنه. این البته کاری نیست که ما امروز برش برنامه گرفتیم. ظرف 14 سال گذشته مبارزه با فساد در افغانستان به اشکال و انواع مختلف صورت گرفت. متاسفانه در او دستاورد هم داشتیم، شکست ما، ناتوانی ما، ضعف ما بیشتر بود. ما درس گرفتیم، تجربه گرفتیم، تمام او درس و تجربه را انتظار را که مردم افغانستان داره، نیازمندی که برای مبارزه با فساد وجود داره، همه از این در نظر گرفته با نیت، با قاطعیت و با اراده اینمی دستگاه، امی مکانیزم را ایجاد میکنیم. این تنها از طرف دولت افغانستان ما هرقدر نیت و اراده جدی داشته باشیم ناممکن است تا حمایت مردم و همکاری مردم هم تشخیص دادین از کجا شروع میکنیم؟ مهمترین بخش کارتان چی خواهد بود؟ البته ما یکی بخش مبارزه با فساد داریم که هنوز وجود دارد در سالنوالی، در محاکم، در بخش پلیس. ولی این مرکز مبارزه با فساد در برابر همون قسمی از نامش پیداست، مرکز عدل قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری. یعنی مشخص میشه کدام مقامات زمانی که متهم و یا مظنون به فساد قرار میگیرن، این مقامات عالی رتبه دولتی چی در سطح ولایتی و چی در سطح مرکزی، اینا قضایا از اینا به این مرکز میره و مقدار مشخص امواجی که مورد فساد قرار میگیره یا به اساس از او فساد قرار میگیره، اون معیار قرار داده شده که اونمو مقدار زمانی که مطرح شد این قضایا میره به این مرکز عدل قضایی. این مرکز عدل قضایی در افغانستان 3 محور اساسی داره. اولش قاطعیت است، اما قسمی که برای شما گفتیم. از این به بعد ما نیت، اراده و تصمیم داریم که در برابر کسایی که دست به فساد میزنن هیچ نوع اغماض و چشم پوشی هم صورت نمیگیره در هر مرحله و در هر مقامی که باشه. تشکر. قلم بیبی احمدی لپکتیا ولایت نه پنځم کتر کې د بل پښتنه له دوی نخلو د مامور ما چې 6,000 روپۍ وي هغه څنګه کولای شي چې په دې 6,000 روپۍ د خپل کور ټول مصارف هم پوره کړي او نور مجبوریتونه یې هم پوره کړي، نو مجبور دي چې دا کار کوي. ډیره مننه. شریفي صاحب یو دلیل چې خلک یې وایي چې رشوت شته او مثلا د رشوت موضوع ته اشاره وشوه دا دی چې وایي معاش ډیر ټیټ دی، نو خلک څه وکړي؟ آیا دا توجیه کېدلی شي د رشوت د فساد لپاره که څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما، خوش آمدین به کابل و تشکر از قلم بیبی از سوالتان. ببینید این موضوع در 14 سال گذشته ما همیشه سر از این میچرخیم که معاش مامور کم است، امکانات کم است و در این حال قیمت زندگی هر روز و هر روز بالاتر میره. ولی این دلیل معجب بوده نمیتونه که اینا رو بیارن به فساد.
میتونن کارهای دیگه را انجام بدن، میتونن یک وقت دیگه کار کنن، یک دکان باز کنن. بسیاری مردم هستن که بسیار با عزت و با حرمت زندگی میکنن، فساد نمیکنن، از راههای غیر قانونی پیدا نمیکنن، ولی میرن یک کار دیگه میکنن تا اونمو مشکلات زندگی خود مرفوع بسازن. و در این حال راههای دیگه وجود داره که ما میتونیم بالای دولت فشار بیاریم، دادخواهی کنیم تا اینکه دولت اونمو امکانات برای مامور خود مهیا بسازه. یعنی بسیار تورم همکارای ما در دولت بسیار زیاد است. مامورینی که در ادارات دولتی فعلا هستن، مثلا شاید 50% در بسیاری ادارات کار نباشه، اینا فقط صبح میرن تا شام میشینن، میتونن اینی تعداد کم کنن و در عوضش معاش دیگر مامورین اضافه کنن. یعنی راههای مختلفش وجود داره که دولت میتونه امکانات بیشتر به کارمندای خود مهیا بسازه، ولی هیچ وقت نه از لحاظ شرعیش نه از لحاظ فرهنگی و حقوقیش این موجه بوده نمیتونه که شما معاشتان کم از برین فساد کنید. تشکر. ارزلا جان، فکر کوي چې دغه پوښتنه شته په ټولنه کې وایي نو څه وکم خو ژوند مې نه رسیږي، لس اولاد لرم په دغه معاش نه رسیږي، یو څه به کوم. دغه ذهنیت څنګه له منځه تللی شي چې کومک وشي چې داسې کسان شته چې هیڅ معاش نه لري، نو هغوی به څه کوي؟ مخکې د نه چې د دې ذهنیت د له منځه وړلو په باره کې خبرې وشي، زما په نظر دا مهمه ده چې ټول حاضرینو ته دلته او هغه کتونکو ته دا مسله مطرح کړو چې اول دغه فساد د کوم ځای نه شروع شوی دی. زمونږ ستاسو تقریبا په دې 14 کالو کې چې فساد ډېر دلته رشد کړی دی او ډېر افغانستان په دنیا کې مشهور کړی دی، دا د دې د وجې نه دی چې ټول ګناه د فساد اچول شوی دی د افغانستان خلکو باندې، د افغانستان د حکومت باندې اچول شوی. مثلا بین المللي ټولنه دې لپاره چې افغانستان حکومت فشار لاندې راوړي، دیو ته وایي چې په افغانستان کې فساد ډیر زیاد موجود دی. به همین شکل مثلا اگر دولت افغانستان بوده جامعه بین المللی را متهم ساخته که اونا فاسد هستند و اونا آغازگر فساد بودن. بزرگترین پروژه هایی که در فساد صورت گرفته پروژه هایی هستند که قدرتمندان، افرادی که در مقامات بسیار بالای دولتی و حکومتی کار کردند، افرادی که در موقف‌های بسیار بین المللی حساسی و حساس کار کردند، اونا عوامل اصلی فساد هستند. دیگه این بر ما بسیار مهمتر است که او را در نظر بگیریم تا اینکه من فکر میکنم ماموری که 6000 معاش داره هنوز هم عامل اساسی فساد او نبوده و این بی‌عدالتی باید هم به صورت به شکل سیستماتیک از بین بره. دوه ګډونوالو دغه ترلاسه کړی دواړه خوا په خوا یې مهرباني کوي ځان معرفي کړي. ولی خان کوچایم د کابل له تراخیلو نه، سوال مې جناب لوی څارنوال صاحب ته متوجه ده. څارنوال صاحب ولې د فساد له کبله د څارنوال صاحبانو نوم بد ده؟ همیشه له څارنوال نه یادونه کوو، زه خپله د حقوق پوهنځي محصل یم، کله چې له څارنوال صاحب نه یادونه کوو نو خلکو په ذهن کې فساد راګرځي. ما چې کله د حقوق رشته انتخابوله ما ته خلکو ویل ته ځان ته په زوره باندې جهنم اخلي، یعنې مطلب داسې ته مفسد یې. څه کول پکار دي چې د فساد نوم په جامعه کې نیک سي؟ بل سوال مې هغه اداره چې په کابل کې د فساد په سره د مبارزې لپاره جوړه سوې، څه اطمینان موجود ده چې په هغې کې مفسدین جای نه نیسي لکه په نورو ادارو کې سي ونیول؟ تشکر. ډېرې ښې پوښتنې مو کړې. مېرمن خانم شما در کنار اینا. یلداست از ولایت فاریاب. رئیس جمهور وعده کرده بود که کشت کوکنار در تمام رسواری‌ها از بین میره، مگم حالا آزادانه میتونن که با دادن رشوت کشت کنن. تشکر. در این موضوع صحبت میکنیم. سیما جان بفرمایید، موضوع پایین بودن معاش و رابطش با فساد مطرح شد. ما میخوایم که به ادامه صحبت آقای شریفی امی قسمت دوم پیشنهاد از اینا را زیادتر سرش گپ بزنم. مردم باید مسئولیت بگیرن، ما شما باید مسئولیت بگیریم. نمیشه که هر کدام ما در خانه خود بشینیم آرام و بگوییم که والا ماشم کم است، والا مفسدین هستند در بیرون. یک جامعه وقت خودش راحت میشه که خودش حرکت داشته باشه. اما اصطلاح بسیار مردمی و به حساب شهری ما میست که خداوند گفته تو حرکت کو که من برکت کنم. به یک جنبش ضرورت است، به خود شعور دادن ضرورت داریم. اونایی که ارگان‌های هستن یا گروپ‌های هستن مثل گروپ‌های ما، گروپ‌های آقای شریفی که می‌خواهند این قسمت مبارزه کنن، اگر ما بتونیم سر حکومت فشار بیاریم که سطح فساد، سطح پولی که به نام فساد از دست میره پایان بیاره، ماشا بلند شده میتونه. فعلا از اوایدی که داریم حداقل 50% از این فساد میره. در ولایاتی که شما که ولایت گمرکی دارین، شما بسیار بهتر از کل ما بهتر میفهمین، خواهر ما که از ایرات هستن یا ولایات دیگه میفهمین که چقدر پول در مابین سرحدا به نام گمرک
دوزی میشه. اگر ما بتونیم یک کنترل سر از او بیاریم، من مطمئن هستم که عواید دولت بالا میره، معاشات بلند رفته میتونه. ولی این کار به یک جنبش ضرورت داره. مردم باید او حصه بگیرن، خود به تفاوت نگیریم، در خانه های خود تنها شیشتن فایده نمیکنه. حکومت تناست این کار. و پختنه مخامخ در تراجع و د معاش په موضوع کې توغه مهربانی. ما فکر میکنم که کمبود معاش قسما خانم غنی هم مطرح کردن، خودش علت فساد نیست بلکه معلول فساد است. اگر فساد وجود نداشته باشد بالا، عواید دولت خود به خود بالا میره و دولت توانایی زیر پیدا میکنه که مأموری را که مکلف میسازه به اجرای کار متوجه معیشت زندگی خودش و خانواده از او هم باشه. ما سالانه به خاطر فساد میلیاردها دلار عواید از دست میدیم. در پهلوی ازی که مردم افغانستان هر سال از جیب خود به خاطر فساد پول میپردازند به خاطر کار خود. یعنی به این معناست که مأمور دولتی یک دستش در قلم است و یک دستش در جیب مردم افغانستان است. اگر ما این دست را کوتاه بکنیم، عوایدی که باید دولت به دست بیاره این امکان زیر فراهم میکنه که تا مردم معاش خوب و دولت بتونه خدمات خوب را ارائه کنه. مسئله ناامنی مستقیما ارتباط داره با فساد. ما سالانه 6.5 میلیارد دلار مصارف تنها پلیس و اردوی ماست. اردوی ما، پلیس ما میره ولسوالی منطقه را با دادن تلفات شجاعانه و قهرمانانه میگیره، ولی مردم از امو ولسوالی میرن قضایای خود بر طالبان میبرن. دلیلش چیست که ما نتونستیم فساد را از بین ببریم، اعتماد مردم را به دست بیاریم، قلوب مردم و افکار مردم را با خود داشته باشیم. این هم مصارفی است که ما به خاطر فساد میکنیم. اگر فساد وجود نداشته باشه، این مصارف را ما برای بهبود زندگی مردم میکنیم، معاش مردم هم بالا میره، معاش مامورین هم بالا میره، خدمات اجتماعی را میتونیم فراهم بکنیم. دغه ځوان د حقوق مسئول پوښتنه دا وجه د څارنوال او هغه څوک چې مثلا په دغه ادارو کې کار کوي نو ډیر بد دی، ورشتیا مثلا یو ذهنیت موجود دی چې قضا ته ځي، ته څارنوالۍ ته ځي، حتما یو چې په نیت کې دي. تاسو ویلي چې یو د څارنوالۍ نه یو نوې اداره جوړوئ، انشاءالله پلانونه وایي څه غواړئ، کوم بدلون راولئ؟ اول دغه بدلون چې په دې ټولو مسایلو چې تاسو ویل چې مشهور و دغه ارګان، ما ومنله چې زه دلته راځم او د خدای په توکل او د خلکو په همکارۍ انشاءالله دغه اداره چې دی مسئول د دې دی چې د فساد په مقابل کې په افغانستان کې مبارزه وکړي، په خپله بدنام ده د فساد په مورد کې. ما کار شروع کړی په ډیر دقت سره. هغه کسان چې دوی اصلا فکر نه کول چې دوی یو نفر کولی شي چې دوی د دې ځای نه حتی هغې ځای ته منتقل کړي، خپل د تبدیلي یا خپل د برطرف کېدو اعلان فقط د ملي ټلویزیون نه دوی واورېده. بېطرفانه غیر سیاسي اجراعات کوم، یو ورځ اجراعات کوم، د عدالت دپاره کار کوم، د قانون دپاره کار کوم. هره ورځ داسې ورځ د هغه وخت نه چې زه راغلم تر اوسه پورې 18 څارنوالان مې بالفعل ما دستګیر کړی، ټولو ته مې احوال درکړی او زما تقریبا 80% وختم د دې کسانو د واسطو سره تیریږي، مګر زه واسطه نه منم. د دې دپاره دلته راغلی یم چې د قانون د حاکمیت او د عدالت دپاره کار وکړم. دغه نوی مرکز هم چې جوړ شوی په همدغه تضمین موږ دغه کوو. اول لاسرسی د بیرون چې واسطه په دې باندې فشار راولي دغه قطع کوو. په شفافیت سره هر څوک چې هلته راسي په هر مقام کې چې او هغه وغواړي چې واسطه وکړي، فشار راوړي، وسیله وکړي او یو مفسد د دې عدلی مرکز د لاس یا د ملګرو خلاص کړي، موږ په شفافیت سره د هغه نوم چې په هر مقامی خلکو ته رسوو. تشکر. سیاموی از ولایت پروان در قطار 4 سوال دیگه دارن. سیاموی: جلوگیری فساد از مقامات بالا شروع شود. در یکی از برنامه‌های جرگه آزاد آقای اشرف غنی آل رئیس جمهور کشور هستند، شرکت داشتن و ما روی فساد در موضوع فساد صحبت داشتیم و اونا وعده های سپرده بودن. او صدایش اینجا پیش ماست، توجه کنید. اول میبینیم بعد از او میمانه پاسخ خود دادن. مکافات خامل دی پاره مجازات لپاس شروع کیگی. 100 ذره تیت رتبه مامورین بندی خانو تا واچوی درد نال کیگی. 60 نفره عالی رتبه معمولین نه مثال جوړ کی بیا ګورئ چې مملکت څنګه جوړیږي. شریفی صاحب بفرمایید. مسئله بسیار جالب است و خانم گفتن که از بالا چرا شروع نمیشه؟ وعده های داده شده مطمئن هستین که انجام میشه یا هنوز شک دارین؟ بله، ما صحبت های جناب رئیس جمهور شنیدیم و تشکر از خانم سیاموی.
این درست است. اگر شما ببینین یک بار اگر برین به مثلا نزدیک به استانبول و یا به دبی سفر کنین، ببینین چه تعداد سارنوال صاحبای ما خانه دارن، چه تعداد جنرال صاحبای ما خانه دارن. یعنی شما یک بود دیگه از گستردگی فساد میبینین و این کلش کسایی است که جنرال هستند، در مقامات بلند کار میکنن و این مامور یا معلم یا کس نیست که پایین رتبه باشه، تمامش مقامات بلند هستند. ولی تا امروز ما ندیدیم که مثلا مقامات بسیار بالا رتبه یک وزیر ما مثلا در محاکمه شده باشه. هر باری که یک رقم گپ روی سرک زمانی که ما کار میکنیم به رسامی میکنیم به خاطر مبارزه با فساد، مردم میگن بیادر هر قدر زیادتر دزدی کنید اینجا همه قدر معاف میشی. بیشتر ارزالا جان گفتن، یعنی هر قدر شما بیشتر اختلاس کنین، رشوت بگیرین، شما هم قدر امکانات از این است که زیادتر مردم هم بشناسین و زیادتر معافیت برتان میاد، کس شما رو دست زدن نمیتونه. اینی به نحوی باید تغییر کنه، هم در فکر و اذهان عامه. ما مردم که مثلا یک فکری است که به من چی دیگه، او خوب بسیار آدم کلان است، وزیر است یا قماندان است یا جنرال است، من چیزی کرده نمیتونم. و همین که دولت قدم‌های بسیار محکم بگیرن. بعضی نشانه‌های دیدن میشه مثل که جناب لوی سارنوال صاحب آمدن کارهای را انجام دادن، خود می مرکزی که فعلا جور شده به خاطر مبارزه با فساد. ولی را متوجه باشیم که فقط یک رئیس صاحب جمهور و یا یک لوی سارنوال صاحب نمیتونن که تمام موضوع فساد اینا باش مبارزه کنن. باید تمام کسایی که شریک هستند در این پروسه ما داخل شویم. مثل که خانم غنی گفتن از شما شروع تا ما، اگر عضو جامعه مدنی هستیم، اگر شهروند هستیم، اگر معلم هستیم، اگر ما زور خود بفهمیم، ما کمک منسجم تر شویم، ما میتونیم در مقابل از این مردم استاد شویم. ما میتونیم اگر میریم به خاطر تبدیلی یک معلم از یک ولسوالی به یک جای دیگه، به یک مکتب دیگه، از ما پیسه میخواین، ما استاد شیم در مقابل از این. حالا بسیار ما با هم نزدیک هستیم، یعنی راههای مختلفش وجود داره، ولی تا هنوز هم امو قدم‌های عملی که ما ببینیم که مقامات بالا رتبه آمدن و محکمه شدن رو ما ندیدیم. سوال مستقیما به لوی سارنوال صاحب راجع می‌سازم، ولی سیما جان اول شما بفرمایید. تشکر. وقتی که ما روند مردمی مبارزه با فساد به کار شروع کردیم، نزدیکای انتخابات دور دوم بود و دلیلی که ما این ارگان ساختیم این بود که احساس کردیم که اردو دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله در تیمای کمپاینشان یک تعداد مفسدین آمده بودن. یک تعداد دیگه چی که به قدر کافی مفسد در اون زمان احساس کرد که اینمی اردو یکش برنده میشه، باید نزدیک ازی باشم که مافیت پیدا کنم. به این خاطر ما فکر کردیم که باید قوه فشار پیدا شود که ما بتانیم از فساد اضافی از حکومت قبلی جلوگیری کنیم. وقتی که مجلس اول داشتیم، امرای رئیس کنوز رئیس نبود، پیش از تعلیف بود. یکی از سوالای ما برشی بود که وزیرایی که فعلا هستن، امو زمان حکومت آقای کرزی بود، گفتیم وزیرای فعلی دوباره وزیر نشون. گفت صحیح است، اگه باعث یک شرط میمونین سر از این گپ میزنیم. و دلیل ما این بود که او وزیران متهم هستند، اگرچه سند شاید برشان وجود نداشته باشه، اگر سند است دوسیه ها جمع شده. در اون زمان جناب لوی سارنوال زمان یک تلفن که از بالا برش میامد میگه فلان دوسیه را بسته کو، خلاص دوسیه بسته میشد، وزیر صاحب معاف میشد. جناب رئیس بر ما وعده کرد که اونا رو مقرر نمیکنه. وزیر نساختشان، ولی معین ساخت، سفیر ساخت، مشاور ساخت. چرا؟ این چرا را من نمیخوایم که مجلس ما شما بسیار محافظه‌کار پیش بریم. بیاین که بگوییم گپای دل خدا. چرا چپ میمونیم؟ چرا صدای خود بلند نمیکنیم؟ با یک لوی سارنوال صاحب ما نمیتونیم افغانستان جور کنیم. در 1.5 سال گذشته، بعد از که دور اول مقرری شده، 1.5 سال گذشته شما غیر از لوی سارنوال صاحب آقای امیدی دیگه کدام کس خوب دیگه که نام نیک داشته باشه شنیدین که مقرر شده باشه؟ نه، من خود نشنیدم. من خود میشناسم مردم. من خود بین از این مردم سالهاست کار کردیم. چرا؟ به خاطر از اینکه فشارها از طرف پارلمان است، از طرف قماندانا است، جنگ سالارا هستن، پولدارا هستن، از هر طرف فشار است رئیس دولت و رئیس اجرایه که فلانی رو مقرر کو، فلانی رو مقرر کو. و این دو جناب خود از زحمت نمیتن که بگن نه نمیکنم، مقررشان میکنن اونا را. متاسفانه اونمو مردم پس دوباره میان مقرر میشن. ما یک قسم شیشتیم، تمام مسئولیت انداختیم سر آقای امیدی. من یک دفعه دیگه در یک بحث دیگه میگم گفتم آقای امیدی به تنهایی خود نمیتونه با فساد مبارزه کنه. یک تیم کار داره و او تیم فعلا نداره. من نمیفهمم امیدوارم داخل دفتر خود بتونن جور کنن، چون در دور میز کابینه که ببینین او تعهد وجود نداره. من بسیار متاسف هستم که گپ اقرار میکنم، چون من خودم در کمپاین بودم، هر کدام ما در کمپاینا کار کردیم، ولی چیزی که ما انتظار داشتیم نتیجهش ندیدیم تا هنوز. تشکر. امیدی صاحب ما په سریزه کې ویل داسې یو ټوکه غوندې جوړه شوې ده چې نوی څارنوال د فساد د ریبلو لپاره ماشین راولي. دغه ماشین څه وخت چالانېږي؟ په دې کې به د وزیران هم وریبل شي ځینې چې فساد کې شامل دي که نه؟ انشالله. ما فقط میخوایم که در رابطه با همون مسائل را که پیشتر مطرح شد
و در این زمان سوال قبلی را ما بخوایم ادامه بدم. اصلا به اندازه امروز هیچ وقت در افغانستان امی بسیج عمومی هم بین ملت و هم بین دولت برای مبارزه با فساد به وجود نامده بوده. این یک فرصت است و از این فرصت باید استفاده صورت بگیره. این مرکز عدلی یا همین ماشین مبارزه با فساد، قسمی که من برای شما گفتم، تا 1 ماه دیگه، کمتر از 1 ماه دیگه عملا کار خود آغاز میکنه. بر استخدام قضات و سارنوالا و کسایی که در این کار میکنن ما نهایت دقت را انجام میتیم و از نهایت دقت استفاده میکنیم. در عین زمانی که اعتماد میکنیم سر از این مرکز عدل قضایی، مکانیزم‌های بسیار مؤثر نظارت داخلی و تفتیش داخلی هم اوجا وجود خواهد داشت. در این زمان هم قسمی که پیشتر گفتم، شفافیت. تا شما نظارت نکنین، تا شما پرسان نکنین، تا شما نیاین، تا شما انتقاد نکنین، دولت‌ها فطرتاً به طرف استبداد خود رأیی تمایل دارند. موجودیت شما در صحنه، فعالیت شما در صحنه و ای که شما بین از ما پرسان کنین، این خود به خود میتونه کمک بکنه ما را دی. اما قسمی که پیشتر گفتم، این مرکز عدلی مشخص است، مقامات و امو مقداری که تعیین شده و امو جرایم مشخصه که تعیین شده. تاییدوي چې د وو پخواني وزیرانو دوسیې د څېړنې لاندې دی او کېدای شي فیصله پرې وشي. تقریبا پس ل 14 کلونو نه اولین دوسیه د وزیرانو په عمل میاشتې کله چې زه دغه ادارې ته راغلی یم تللی دي محکمې ته، اولین دوسیه. دې نه وروسته هم دغه پروسس کېږي. تقریبا موږ دوسیې یا قضایا لرو د 2002 او 2001. اول خو هغه مسائل باید خلاص کو چې دغه درون بار او مسئولیت د عدلی او قضایی ارګانونو د وګونه خلاص شي. مګر مشخصا موږ مسئولیت لرو چې نن د افغانستان د خلکو نگرانی ته باید جدا او مسئولانه توجه وکړو. اولین تعهد د افغانستان د خلکو په مقابل کې دا و چې دغه اداره به غیر سیاسي کوم، هم په اجرااتو کې او هم په تشکیلاتو. تشکر، ډیره مننه. آزاده جرګه د دوام لري. آزاده جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او BBC ګډه خپرونه ده پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. اگر میخواهید که در یکی از برنامه‌های بعدی میهمان ما شوید، به شماره 0704 60 60 60 زنگ بزنید او دغه راز کولی شئ اوپن جرګه آزاده جرګه کې د خواله رسنیو له لارې هم خپل نومونه موږ ته راواستوئ. خپرونه به عبدالقوي په دویم کتار کې په خپله پوښتنه باندې وغځوي. له میدان وردګ ولایت نه راغلی. دولت ځینې پخوانیو جهادي مشرانو، جنګسالارانو او زورواکو ته باج ورکوي چې دوی په فساد، غصب او د چارواکو په ټاکنه کې رول لري. لوی سرمایه صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې آیا دولت داسې کوم پلان لري چې دغه باج پرې ودروي، دوی محاکمې ته وکاږي؟ ارزله جانې وایي زورواکي پخواني جهادي قومندانان زورور، نورم زورور شوي دي او دوی ته حکومت باج ورکوي ځکه فساد له منځه نه ځي. ځواب مو دې ته خو ځواب باید د حکومت چارواکي ولري. خو زه دا خبره کوم چې څنګه دغه فاسد کسان چې مجرمین دي یا جنایتونه یې کړي دي، جنګي جرمونه په باندې متهم دي یا تورن دي، یا دا چې فساد یې کړی په همدغه دوره کې، دیو موږ او تاسو نه ډېر ښه استفاده کوي. وروره همدغه مجاهدین صاحبان، همدغه مشران، دغه د جهاد مشران چې دي، دا خو خارجیانو ته خو نه ځي چې د خارجیانو په زور وایي چې زه د B-52 په زور راځم دا حکومت تهدیدوم. د ستا په زور یې تهدیدوي. وروره وایي دا ملت جهاد یې کړی دی، د ستا وینه خرڅوي، د ستا نوم خرڅوي، د ستا تاریخ خرڅوي، دې لپاره چې خپل ځان ته معافیت ولري. نو زما تاکید بیا هم دې ته دی چې د ولس نقش دلته حکومت خو خپل هغه ساختاري کارونه کوي. لوی څارنوال صاحب ډېر ښه توضیح ورکړه چې دغه نوې اداره څه رقم یوه اداره به وي او کوم ځای نه شروع کوي. دا چې د پاس نه شروع کوي دا ډېره یوه اساسي خبره ده. مګر په یاده وي چې هر کوم یو دغه کسان لکه څنګه چې ټول دغه میلمانه دلته یادوري وکړله، دیو قدرتمنده کسان دي او د دیو قدرت بل څه نشته دی. دیو که دې باندې مطمئن شي چې دغه اداره کې فساد نشته چې په پیسو خلک په بیه واخلي، د ستاسو په قدرت یې په بیه اخلي. پښتون چې وایي کاږه پښتانه ټوله یې ویاله راشه چې پښتون یې دلته راوړی دی په محکمه کوي. که د زموږ یو تاجک د قوم نه څوک وي بیا ټول تاجکان راوړي، که د پنجشیر نه څوک وي بیا پنجشیریان به ټول په سرکونو وځي، که د هزاره قوم نه څوک وي د هزارهګان به ټول سرکونو کې وځي. نو دلته ضرور دا دی چې زموږ او ستاسو دغه ولس د ټولو اقوامو ته ډېر مهمه خبره ده. موږ او تاسو په دې ډېر ځان هوښیار کړو، ډېر ځان پوه کړو چې زموږ مشرتابه، زموږ نمایندګي په سیاسي چارو کې څوک کوي. هغه نفر چې فاسد دی، زه که د یو کلي
کې اوسیدونکی یم، زه هغه فاسد نفر نه غواړم چې زما د کلي نه نمایندګي وکړي. همدغسې همدغه کلي نه شروع کېږي تر جګ لوړپوړو هغه قدرتمندانو کسانو د رهبرانو هغه اساسي زور او قدرت د خلکو د استفاده نه دی. خانم شما در چادری؟ خوربیبی هستم از ولایت سرپل. سوال ما است که امی کسایی که مثلا در ادارات امی فساد اداری است، اگر فساد اخلاقی باز بخصوص در مقابل خانما این هم فساد گفته میشه، اگر گفته میشه جلوگیری از این چه رقم است؟ دغه مشر په لومړي کتار کې دغه وکیل غلام سخی نومیږم د نورستان ولایت. 12 دوره کې ځایشه په وخت کې ولسی جرګه کې وکیل وم. زه په خپله یو وظیفه کې وم، هلته د داود خان حیاتان راغله، یو ورځه ما نه 3 ورځې ماتل شوی، 14 ورځې قصر معاش کړم فساد اداري لپاره. حکومت دروازه بلخ دروازه صاحب بلخ بند کړی او ټول حکمران، مدیر مالیه، قومندان ټول یې له وظیفې نه برطرف کړ. یعنې تاسو وایئ چې هغه وخت کې اداري فساد نه و، که چا به بد کار وکړ کسر معاش کېده سزا ورکول کېده، داسې وایئ؟ سخت سزا ورکړه. ډېره مننه. زورمندانی که یا از سلاح یا از پولی که در با استفاده از سلاح خود جدیداً به دست آوردن، در مورد از اونا فکر میکنید چه کارهایی باید صورت بگیره که اینا نتونن اعمال نفوذ بکنن؟ ببینید یک چیزی که من حداقل از مقاله بیرونی خواندم در مورد حکومت فعلی، اینا می باج دادن بس کردن. حکومت آقای کرزی بود، اینا فکر میکنم خلطه های دلار یا پول به هر مقام روان میشد. حتی گفته شده بودن که فلانی قماندان صاحبینه قدر دلار هر ماش یا مجزی بود که بر از اونا داده میشد، یا فلانی ولایت یا سفارت از اونا بود. این همه چیزایی است که هر روز در رسانه‌ها میبره ما و شما میخوانیم. حکومت فعلی فکر میکنم اینمی جزیه ها را بند کرده. برای مردم گفته بیادر من دیگه بر تو پیسه نمیتم، ما بر تو ولایت نمیتم، سفارت نمیتم. در ظاهر امر اینمی چیزی است که بر ما و شما گفته میشه، ولی که در باطن چی اتفاقات میفته قسم که سیما جان اشاره کردن. مثالای از این است که مثلا کاکا یک نفر سفیر میشه، یا کسی که در انتخابات تقلب کرده او سفیر میشه، یا کسی که مثلا $10 میلیون غصب کرده و میره در کشور بسیار مهم سفیر میشه. اینی مثالا را که میبینین یک کمک در تضاد است. از یک طرف اینا هر روز گفته میرن که ما جزیه نمیتیم، ما مبارزه با فساد میکنیم، در این طرف بعض اعمال میبینین که کاملا مخالف از این است. این حال چیزی که بسیار مهمه ارزلا جان بر شما اشاره کرد، زور قماندان کسی است که شما میگیره. یک روزی که قماندان شما حداقل میرین سر خانهش، یک نفر مثلا در پروان سلا در خانهش پیدا شد یا کلان دیپوی مهمات داشت، وقتی که رفتن اون را گرفتن دیپوی مهماتش، کل مردم پروان خیست استاد شدن، سرک بند کردن. زور از اونها از خاطر شما است. اگر شما آگاهی داشته باشین، اگر ما مردم خود آگاه بسازیم، دیگه این مردم، این قماندان صاحبا یا این جاها کسایی که مثلا از زور تفنگ نان میخورن، این مردم دیگه باز او قدرت ندارن، نه خارج میمانشان، نمیتونن بیرون از افغانستان برن سرمایه گذاری کنن، نه اینجا ما و شما میمانیمشان، نه روز یخنشان میگیریم. تشکر. جوان 2-3 بار دست بالا کردن، قطار 4 بفرمایید، خود معرفی کنید. زن معرفی کنید. بفرمایید. نام من صفی نظری است از ولایت تخار. پرسش ما متوجه آقای لوی سارنوال میشه. من من یک شهروند افغانستان کار شما را قناعت بخش هنوز نمیبینم. نقاط ضعفتان چی است؟ میشه با ملت بگین و بدون شک وقتی آدم در افغانستان در یک مقام باشه برایش رشوت پیشنهاد میشه. بزرگترین رشوتی که تا هنوز براتون پیشنهاد شده چقدر بوده و دلیلش چی است و چرا شما نگرفتین؟ سوالای جالب پرسیدین. سیما جان اول پاسخ بدن، به سوال پیشتر باز لوی سارنوال صاحب جواب میدن. تشکر. کسی که جهاد نکده، پول کمکی را در جیب خود انداخته، سرمایه‌دار شده، او در موتر زری میگرده. امروز ما که میگیم جنگ سالار، ما سر از اونا گپ میزنیم، سر شما گپ نمیزنیم. و مجاهد اصلی که وطن نجات داد از گیر روس، او را ما احترام داریم و در بین شما مطمئن هستم تعدادتان زیاد است، ولی هیچ کدام تنو سرمایه را ندارین که او جنابا در افغانستان، در امارات، در ترکیه، در امریکا، در کانادا، در اروپا خانه ها دارن. اینا هر کدامش چند زن داره، هر کدام از او زنا باز خانه ها دارن و موترها دارن. وکیل پارلمان امروز ما بدون موتر زری نمیگرده. نمیفهم کدام وکیل اگه به موتر زری بگرده. وکیل که شما بودین تا وکیلای ای زمان فرق میکنه. وکیل امروز نماینده ملت نیست، نماینده ما نیست. تشکر. ما ببخشید در ضمن میخواستم سوال خواهر ما را امیال از این مثلا میخواستم به او سوال برم که جواب سوالی نمیسته. ما و شما باید وکیل خود، نماینده خود که نماینده صدای ما است، فکر کرده انتخاب کنیم.
لطفا این دو پارلمان که قبلا تیر شد تکرار نکنین ایره. لطفا برشان رای نتین. اینا بر شما خدمت نکردن، دا آینده هم نخواد کردن. تشکر. لوی څارنوال صاحب تاسو نوبت درکو. دو درې مخامخ پوښتنې شما صحبت کردین خانم. خب از اونا خب سوالشان در رابطه به مسئله ای بود. ما باز چون شما از نقاط دور آمدین، ما به خاطر ازی که اداره در جایی که هست برای مردم خدمت میکنه، ولی متاسفانه در افغانستان به ترتیبی بود که رسیدن مردم به اداره کار مشکل بود و این خودش یک وسیله بود برای فساد، برای واسطه‌گری. ما روزای دوشنبه را فقط برای مردم ماندیم. چیزی که بین ما و بین مردم فاصله است اونم تدابیر معقول امنیتی است. دیگه کس پرسان نمیکنه که چی کار داری، پیش کی میری. و ما در امروز روز تصمیمم دارم، قاطعانه تصمیم میگیرم نسبت به روزی که وکیل صاحبا میاین، چون مردم مستقیما با ما پیش ما میاین و شما میتونین این پیام بتین برای مردم. اینمی چند روزی را که ما شروع کردیم، امی باعث ازی شده که ما یک تعداد از آدمای مفسد را دستگیر بکنم، چون مردم همکاری میکنن برای ما. بزرگترین مشکلتان به عنوان لوی څارنوال و بزرگترین رشوه‌ای که تا حال براتون پیشنهاد شده، جوان سوال کردن افتخار. بزرگترین مشکلی است که ما گپ خوب میزنیم. پیش ما دوستایی که میان چند دقیقه در مورد فواید عدالت گپ میزنن، باز گپ فواید عدالت که مقاله خلاص شد، باز یک کار غیر قانونی را از ما میخواین. این متاسفانه در همه جای است. به همین خاطر بزرگترین مشکل می است که او قدر وقت را که ما باید برای خدمت گذاری برای مردم تیر کنم، پیشتر هم براتون گفتم، او قدر وقت ما برای قناعت دادن واسطه ها تیر میکنم و قناعت دادن کسایی که کار غیر قانونی میخواین. البته این آدمای عادی هم نیست، یکی مردم است که ما گفتم روزهای دوشنبه میاین دسترسی دارن و ما در اون روز قاطعانه تصمیم میگیرم و حکم میکنم. این مختلف است، ولی چیزی که مرا سر پای مستاد کرده امی است که ما در یک روز از صبح تا شام اگر تحت فشار قرار میگیرم، در این زمان خداوند فرصت خدمت گذاری هم در امروز برای من مساعد میسازه که به صدای چند تا مظلومی که هیچ کس نشنیده گوش میتم، در امروز فرصت عدالت کردنم پیدا میکنم و اینمی است که تعادل روانی مرا برقرار میکنه. مرا بعضی دوستای میگه که پیش از اینکه لوی څارنوال شوی، حالا که لوی څارنوال شوی کمی بشاشتر هستی. من میگم به خاطر از اینکه من عدالت میکنم، روحم آرام است با تمام فشارهایی که من دارم. من ساعت 8 میام به دفتر خود و وقت که میرم از دفتر خود ساعت 9 بجه است. این طور هم نیست که در این بین ما 5 دقیقه هم بتونم به استثنای نان و نماز چیزی دیگه بکنم، چون مشکلات به اندازه زیاد است، ولی عدالت کردن خودش باعث تقویت رو میشه. سوال دوست ما را میگم که ما بسیار خوشم شدم که شما انتقاد کردین و این باعث از این میشه که ما بیشتر کار بکنم و بیشتر توجه بکنم. ولی ما پیش از این که در اینجا بیایم، دستان ما پاک بوده و از خداوندم میخوایم که هر وقتی هم از اینجا میرم دستان ما پاک باشه و به این اطمینانم دارم، به خاطر از اینکه من در زندگی شخصی خودم بسیار وسواس و نگران حلال و حرام دارم. چند صد چپن رام که برای من در دفتر آوردن ما خانه نبرده میشه، او رو به می مراجعین میتم، کسایی که از دور آمدن و مستحق هستن بر ازم میتم. هر وقتی که شما بین است، ما حتی یک چپن خانه خود نبردیم و این بیشتر از این نمیتونم برای شما چیزی دیگه بگویم، ولی در عین زمان ایره متعهد هستم که هر زمان ایش آمد و این قدرت و این جرأت داشته باشم که در برابر مردم استاد شوم و یک تا حساب بدم. و بخش دومش پاسخ ندادن. کسی پیشنهاد کرد، چه پیشنهاد درته کړی چې مثلا دغه پیسې واخلې د دوسیه؟ ما بسیار واضح برتان بگویم، 2 روز پیش از ایدم کسی آمد برای من $10,000 پیش کرد که روزای عید است و شما مصرف دارین و این گپ دارین و گپا دارین. ما همونجا دفعتا همکار ما را خواستم و گفتم که ایره اولش خب ما ضرورت نداریم، دومش بر از همکارای ما که اجیر هستن و ماهانه 5,000 افغانی معاش دارن، بر از اینا توضیح بکنن روی سند رسما. در پیش روش دادم که دیگه برای ما کسی پول نده. تشکر. نورالله حکیمی از ولایت جوزجان در قطار اول. مواد مخدر فساد به وجود آورده، چطور میتونیم که فساد از بین ببریم؟ بسیار تشکر. ورزله جان، د فساد او د نشهیي توکو ترمنځ رابطې ته ولسمشر هم اشاره کړې وه، ویلي چې تر هغو چې په بهر کې نشهیي موادو ته د افغانستان نشهیي موادو ته تقاضا موجوده وي، د فساد سره مبارزه ګرانه ده. فکر کوئ دغسې ده که
مبالغات د فساد او د مخدر موادو ترمنځ رابطه خو ډیر مستقیمه ده، ځکه چې تحقیقات که تا حالا صورت گرفته در رابطه با مسائل مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر، یافته‌های اساسی از اون نشان میده که اکثریت افرادی که در قاچاق مواد مخدر و در تولید مواد مخدر شامل هستند کسایی نیستند که مثلا در کلمبیا یک قدرت بیخی علیحده موازی با دولت به وجود آمده که اونا هم این کارا را انجام میتن. در افغانستان سیستم قسم است که خود پلیس، خود افرادی که در داخل سیستم موجود هستند اینا خودشان امی فعالیت‌های در رابطه با مواد مخدر میکنن که مثلا انتقالش، قاچاقش، تولیدش همگیش هست. دغه زنجیر څنګه کار کوي؟ لکه چې توضیح شي چې مثلا دغه فساد چې موږ وایو چې له نشهیي موادو سره تړلی دی له کوم ځای نه پیلېږي او څنګه کار ورکوي؟ همدا زه توضیح غواړم چې ورکړم. مثال په توګه د مواد مخدر د انتقال لپاره د یو نقطې نه تر بل نقطې پورې، مثلا اکثرا د تولید مثلا جنوب ننگرهار یکی از مناطق است که در اوج تولید مواد مخدر زیاد است. از اونجا چه قسمی میره بیرون؟ فقط خود مافیای مواد مخدر مستقیما یک معاش اضافه تر، پیشتر صحبت شد که معاش میتن امو کارمندایی که در موج مسئولین راه و شارا و اینا هستن معاش اضافه تر برشان میتن، اونا می فعالیت انجام میتن. بین مواد مخدر و فساد رابطه بسیار مستقیم وجود داره و هر قدر که سختگیری دولت در رابطه با مبارزه با فساد در ادارات دولتی و حکومتی در مقابل ارکانهای حکومتی و دولتی باشه، چی در ولایات و چی در سطح مرکز، اما قدر میتونیم که ما خود به خود جلوگیری از تولید مواد مخدر و چی بکنیم. البته مواد مخدر عوامل دیگه هم داره که مسائل باز شدن مارکت یا دسترسی به مارکت و به تولیدات زراعتی و یا است، ولی فساد و مواد مخدر مستقیما همه قسم رابطه داره. تشکر. پیش از دیگه میمانه جواب بتن یکی دو سوال میگیریم. شما خانم صحبت کردین در زلمه په دویم کتر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نام صدیق الله صدیقی از ولایت پکتیا. ما پرسش میز از سارنوال صاحب کمی کارار که یا روی دست داره این تا چی وقت در مرکز می باشه، چرا در ولایت تطبیق نمیشه؟ زلمه تاسو دغلت همت الله همت ما د ولایت زابل اسه د فساد اداري موږ دلته تر اوسه پورې مختلف بانډارو کوي، خو ډېر بعض لرې ځینې ولاړه، بعض چیرې ولاړله. نو زه راځم خاص دې ځای ته سارنوال صاحب هم ناسته چې اول دا نوي ځوانان چې فارغه کېږي او دا نوي ځوانان چې موږ ته د پانتونو فارغه کېږي یا په نویو پوسټونو لګېږي، سارنوال صاحب ته به هم خبر یې، خو ټوله دنیا هم په خبره، د وکیلان هم په خبر دي، وزیران هم په خبر دي. دا ولې د رشوت په مقابل کې د دې امتحان اخیستلی کېږي؟ ولې یو ځوان چې امتحان ورکړي بیرته ولې هغه په واسطه راځي، هغه نمرې ښې وړي او هغه بیرته شاته کېږي؟ دا یوه د هغو تکلیف او د هغو زحمت هیڅ نه کتل کېږي. دغسې که نه په ډېرو ځایو کې دغسې شوي دي او هغه رئیس چې بیرته راځي یا ولایت ته راځي په هغو ځای کې وظیفه اجرا کوي، هغه خپله منشه د فساد ګرځي او هلته خپله فساد کوي. هلته داسې کړنې مصرف مې کړی باید بیرته ترلاسه کړم. وایي بیرته باید ترلاسه کړم. کوم څه چې اخیستلی شوي دي تر ټولو لوی فساد چې ایجاد کړی ده هغه دغو خلکو ایجاد کړی ده چې کومې په چوکۍ یا په پیسو اخلي یا په واسطه ولایتو ته راځي. نه شما در قطار دستراسه با ابعاد مختلفش فساد که شده، حکومت سرمایه‌داری خام شده که بدون اقتصاد متوازن ای داخل شده و واسطه گذاشته، واسطه از تخم فساد تخم پاشی کرده. جلو گرفتن از هم آسان است هم مشکل. من از برادر مولوی سارنوال این خواهش میکنم که یک استراتژی خاص را با ملت یک جای میکنی که از این هسته خام بیرون برایم. مشره تاسو په لومړي کتار کې. زما نوم محمد ظاهر وریاخیل د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم، قومي مشر. د ما له جناب څارنوال صاحب په پوښتنه دا ده چې د کابل بانک دوسیې چې په نیمایي کې پاتې دي هغه غله چې افغانستان حیثیت او شخصیت یې مجروح کړی، په ټوله دنیا کې بدنام کړی، آیا د هغوی دپاره هم څه اراده لري که نه چې په هغو دوسیې بیا کار وکړي؟ دوم دا چې د ځمکو د غاصبینو په رابطه باندې څه پروګرام لري؟ دریم دا چې د ګمرکاتو په میلیاردونو افغانۍ په کال کې خورد و برد کېږي، د هغو په اړه کومه نوې برنامه لري او که نه؟ او یو بله نوی په فرهنګ چې ایجاد شوی ده د قانون او چورو چپاول جاري ده په افغانستان کې، آیا د دې دپاره عاجلتر څه په نظر کې لري؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې تیر والیان او وزیران موږ ته معلوم دی چې په غلا کې ککړ دي، په فساد کې غرق دي، تباه دي، آیا د هغو په اړه باندې هم څه پروګرام لري او که نه؟
او اخري خبره مې دغه ده، بخښنه غواړم، ته څومره په خپل ځان مطمئن دی چې د غلو د زورمندانو تر تاثیر لاندې به نه راځي او په خپل کار کې به مستقل واوسې؟ بس ډېره مننه. روحینا صدیقي له کندهار ولایت نه راغلې ده، د دوی نه پوښتنه اخلو. اداري فساد د یوازې د دولت په لاس کې نه دی بلکې د خلک په لاس کې هم دی. که خلک وغواړي اداري فساد لږ کولی شي، که خلک رشوت ور نه کړي په دې حساب د اداري فساد لږ کیدای شي. بله شریفي صاحب، ستاسې مسئلې ته راورسېدلو، تاسو وایئ من تو را میبینم زه تا وینم. څومره مو دغه مبارزه بریالۍ وه، یعنې ولس دوی د فرد په توګه او زه د فرد په توګه څه مسئولیت لرم د فساد په ضد مبارزه کې؟ کاملا تشکر جنبش صاحب، تشکر از سوال شما. ببینید ما 2 سال پیش یک کار شروع کردیم. یک دمی سرکای کابل رفته باشین، این 2 دانه چشم است و در پالیش نوشته است من تو را میبینم. فساد از خدا و چشم مردم پنهان نیست. ما فقط یک کار از خاطر یک دل مرا بهی گرفته بود این فساد. هر روز هر جایی که شما میرفتین ازتان پیسه میخواستن، با وجودی که میشناسن شما را هنوزم ازتان میگن بیادر بیا کم پیسه بده. با وجودی که میفهمن من خودم این کار مبارزه با فساد میکنم، یگان جای میرم که امر بگیرم به خاطر اجازه دیوار، باز میگه کمک پیسه خوب بده. میگم بلیاز خدا ما میفهمیم من خودم کار مبارزه با فساد میکنم، باز از ما میخوای که ما پیسه بدم. یعنی ببینید تا اینی سرحد هم این فساد نفسگیر شده برای ما. از او خاطر گفتم که بیا دیوارای روی سالنوالی را میخوره که پیسه هم برو نامدی. میایم نوبتش برسه. میریم ولایت ها میریم. مسئله ولایت مطرح هم شد. بله سبا. این کاری که ما کردیم این 2 قدم بسیار خوب شد. اولی که در روی سرک ما رسامی میکنیم 10 نفر ما تیر میشه، سرباز پلیس تیر میشه، خانم تیر میشه، طفل که روی سرک کار میکنن. اول ما کل از این مردم دعوت میکنن کامرای ما رسامی کنن. دیگه ما صحبت های میشه که فساد چطور است، چقدر رشوت میتین، مشکلات در کجاست، خدمات برتان میرسه نمیرسه، در مکتب چطور است، در شفاخانه چطور است. دینیجا یک چیزی که از مردم دیدم اینا کلشان میگه والا من خو نمیتونم. یک رقم یک حس عجز است، عاجزی است. و مردم بسیار کلان هستند. در اینجا ما کوشش میکنیم برای یک احساس بتیم بیادر یک اقدام کوچک هم اگه میشه، اگه تو استاد شوی 10 نفر دیگه در پلیس استاد میشه. ایست و دو دیگه برادر یا خواهر برادر تمامشان. یعنی ما یک روز در چهارراه پشتونستان رسایی میکردیم، یک خواهر ما در چادری آمد، این تفلک خود بر من داد، 2 ساعت مکمل رسامی کرد. من نمیفهم چی احساس داشت که من گپم نزد، ولی هر چیزی که در دلش بود، یعنی من میبینم اونمو یک احساس خود نشان داد، خواست شامل از موشه. یعنی شما میگین که این مبارزه تنها مبارزه مقامات نیست، همه باید اصلا ببینید از هر ریاست جمهوری مبارزه نمیشه. با یک حکم رئیس صاحب جمهور و یا یک سارنوال صاحب داریم که او رشوت نمیگیره، به این نمیشه. اگر ما او تو در کنارشان استاد نشیم و 10 نفر دیگه قهرمان نشن، استاد نشن، یک کمک از تنبلی برایم، در روی سرک بریم، کوشش کنیم، هیچ وقت این شرمساری از بین نمیره. و فقط یک کوتاه خانم در مورد فساد اخلاقی گفتن و آزار اذیت خیابانی. هر روز ببینین ما داد از اسلام میزنیم، داد از فرهنگ چندین هزار ساله میزنیم. باور کنین هیچ تربیت نمانده در شهر. در شهر کابل خواهر ما، خانم و مادر ما صحیح را گشته نمیتونن. از کل ما امیر رقم است، ولی ما دان ما چوب است. امی ادارات که شما میبینین اگر خانم در یک اداره میره یک موقف بلندتر میگیره، تمام چشما به طرف ازی است که حتما کدام کار کرده که جامعه این مقام گرفته. یعنی تمام از اینا این مسئولیت ما است. من به عنوان یک مرد این جامعه واقعا میشرمم که خواهر ما یا مادر ما این رقم چی میشه. تشکر. سیما جان بفرمایید. تشکر. من میخواستم که به موضوع برادر ما کجاش فساد شروع شده، من با شما موافق هستم که شما شکلش متفاوت‌تر تشریح کردین که جامعه سرمایه داری. من متفاوت‌تر از اون میبینم که پول خودش فساد میاره. ما چون از روز اول که حکومت تبدیل شد بعد از زمان طالبا، جامعه بین‌المللی توجه کرد بر ما، پول یک رقم زیاد سر ما انداختن که ما ظرفیت جذب قبول نداشتیم. دفعتاً ور خطا شدیم، دلا پرقده و بر آینده ناامید و نمیفهمیدیم که چشما گرسنه و نمیفهمیدیم که چند روز دیگه مدمی پست هستم باش که دیگه استفاده کنم. هر کس فکر کرد که والله این 3 روز من از این شاید برطرف کنم، بیا که استفاده کنم جیبای خود پر کنم. اینی فرهنگ خراب از پول زیاد پیدا میشه، از عدم تطبیق قانون هم پیدا میشه. به حیث پدرها و مادرها نتونستیم اولادای خود راهنمایی خوب کنیم. ما هم توجه کردیم که والله همسایه‌ام چقدر خانه‌اش خوب شده، 1 منزله بود 2 منزله شده، موترش خرد بود حالا موترش کلان شده. بچه‌م این فاکولته رو که خلاص کردی دیگه برو دیگه یک جای کار بگی که خوب سه یک معاش بلند داشته باشی. امروز جوانی که در فاکولته من امرش گپ میزنم
جوان فاکولتی ما به این فکر است که والا برم در یک جای یک معاش بلند پیدا کنم. امروز تنها زندگی ما و شما در خطر نیست، زندگی اولاد نواسه های ما و شما هم در خطر است، به خاطر که این جامعه ما را چشم گشنه و خراب و یعنی قسم خراب تربیت کرده. بیشتر برادر محترم ما از پکتیا سوال دارن، اگر چه سوال متوجه لوتسروان صاحب است ان شاء الله اونا جواب خود خواهد گفتن. ما هنوز در معاف کردن هستیم. کل ما خوب صحیح میشناسیم هم که کی از کابل بانک چقدر گرفت. ما یک وقت در یک ارگان کار میکردم که در تحقیق کابل بانک امور تحقیق کرده بودم، به این خاطر ما خبر دارم یا نمیشناسم. دانشان نمیشناسیم. بهترین خانه ها دارن، بهترین پست ها دارن، در بهترین جایا زندگی میکنن، ولی کس غرضشون نداره. شکر. زنده باشین. لوی څارنوال صاحب دوه درې پوښتنې مخامخ درته راجع وي، خو موږ په دې باندې د روهینا پوښتنه چې د کندهار نه مطرح کړه، که په دې وغږیږو چې تاسو خو د څارنوال په توګه د لوی څارنوال په توګه وظیفه لرئ، جمهور رئیس وظیفه لري، بلې لري فرد. زه د فرد په توګه څه وظیفه لرم چې د فساد په مخنیوي کې ونډه واخلم؟ اول خود کابل بانک په هکله ډېرې خبرې، اوس محاکماتي دوران ختم شوی او اوس هغه دارایی یا پیسې چې یا دننه یا په بهر کې ده، موږ د څارنوالۍ د خوا نه او همدارنګه د کابل بانک د تصفیې د مدیریت په ګډه سره کار کوو. یو کمیسیون هم ده چې دغه پیسې هره ورځ دغه پیسې د بهرني ملکونو نه موږ بیرته غواړو. قراردادونه او تفاهمنامې مثلا د اماراتو سره دغه شوي، د فرانسې سره همدا اوس هم لګیا یو، د نورو هیوادونو سره چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو پیسې دي هغه بیرته راسي افغانستان ته. او بله مسله دغه سوال دا و چې زه د فرد په توګه په دغه مبارزه کې څه ونډه لرم، یا افراد څنګه کولی فساد مخه؟ اول خو زه فکر کوم چې دغه د فساد درس موږ دننه په کورنۍ کې زده کوو. کله چې ماشوم ژاړي د دې دپاره چې ژر ارامه سي، هغې ته یا د شیرین چای وعده ورکوو یا چاکلیټ او یا 10 روپۍ چې ما ته مقصد زه بازار ته خو مه ژاړه. دغه درس د دې دپاره چې هغه په دې باندې پوهیږي، اولین درس چې د یو کار د کولو او یا نه د کولو په مقابل کې ته کولی شي یو منفعت ترلاسه کړې. بیا همدغه خوی کله چې مدیر و رئیس و وزیر و جنرال هر څه چې اوسي دغه موږ باید اول خپل تربیتي نظام اصلاح کړو. د کور نه شروع کیږي. بیا نو د یو فرد په صفت باید تاسو نظارت وکړئ، د دې جرأت باید تاسو پیدا کړئ. مخکې وکیل صاحب ما نه پوښتنه وکړله چې تاسو څومره ډاډه یې؟ موږ تاسو یو مثل لرلو، اول چې منزل نیت صاف منزل آسان، بل اعتماد په نفس. زه نیت لرم، هم قاطع اراده لرم او هم اعتماد په نفس لرم. تر 1 ساعت پورې هم که لوی څارنوال د افغانستان واوسم، 1 ساعت پورې هم په تعهد سره او په صداقت سره او په ایمانداري او قاطعیت سره کار کوم. او نه هم د دې چوکۍ غوښتنه ما کړې او نه د دې دپاره راغلی یم دلته چې ځان دپاره کار وکړم، د افغانستان د خلکو دپاره کار کوم او د عدالت دپاره کار کوم. بله خبره چې د معافیت فرهنګ، مخکې ما وویله چې په افغانستان کې هیڅ وخت داسې نه و چې هم سیاستمداران په افغانستان کې، هم رهبران په افغانستان کې، هم خلک، هم بین‌المللي ټولنې ټول په یو غږ باندې د فساد په هکله خبرې کوي او د فساد په ضد خبرې کیږي. نو د دې فرصت نه باید استفاده وکړو. داسې یو زور زه نه وینم په افغانستان کې، یو مقام نه وینم چې د افغانستان د 400,000 امنیتي قواوې موږ مجهز لرو. یو نفر هم نسي کولی چې دوی مقابل کې ودرېږي. که سیاسي اراده موجودي، که سیاسي قاطعیت موجودي، هم دننه په کابل کې داسې یو څوک زه نه وینم چې د یوې حوزې په مقابل کې وکولی شي چې مقاومت وکړي. تر اوسه پورې د فساد په وجه کله چې یو پیسهدار یا یو بانفوذه یو مقام څارنوالۍ ته ضرور چې باید څارنوالۍ ته حاضر سي او تحقیق ورکړي، پولیس جلب نسي وړی دغه کور ته، ځکه چې 10 باډیګاردان لري. دې نه وروسته دغه مرکز چې جوړیږي، د مرکز په راس کې موږ یو سیاسي شاخه یا شعبه جوړ کړی، د افغانستان دولت شورای عالی مبارزه با فساد و حاکمیت قانون. رئیس جمهور دغه په راس کې ده، وزیر داخله ده، وزیر عدلیه ده، لوی څارنوال ده او قاضي القضات ده. د دې خلکو د نیولو د توقیف په هکله په هماغه عالي سطحه کې تصمیم نیول کیږي او هماغه قوه مشخص کیږي چې کومه قوه دغه توقیف یا دغه نظارت تطبیق کړي. په همدې خاطر موږ یو موقت نظارتخانه یا توقیفخانه د دې مرکز په څنګ کې په نظر کې نیولی
چې ډیر ژر په جدیت او په قدرت سره دغه مرکز وکولی شي چې په سرعت سره دغه قضایاو ته رسیدګي وکړو د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي چې دې نه وروسته موږ هم قاطعیت لرو هم دقت لرو او هم سرعت لرو. تشکر ډاکټر صاحب. اورځلا وروستۍ خبرې به ستاسې خو که غواړئ ډېر رڼا په د فرد په ونډه باندې واچوئ. زه ډېر لنډه خبره هم کوم. د فساد سره مبارزې داسې نه کوي چې موږ تاسو خپل ساعتونو ته وګورو چې د شپې تر 10 بجو پورې دغه مشکل ختمیږي. اوږد لاره لرو او راه دور و دراز است. باید حوصله داشته باشیم، حمایت کنین، نظارت کنین، همکاری کنین. ولی اگر نتیجه ملموس در نزدیکترین فرصت ها نباشه اعتماد از بین بره مردم، چون بسیار وعده های شنیدن و دیدن و باورشان نمیاد. ما به همون خاطر میگم که امروز ما نمیتونیم سر نتیجه گپ بزنیم. ما تنها تعهد خود را میکنیم صادقانه در برابر شما، منتظر نتیجه باشین و در عین زمان این کار نیست که ما طرف ساعت خود ببینیم و بگوییم که تا روز پنجشنبه یا 1 ماه آینده یا 6 ماه آینده. این بسیار فراگیر است، این بسیار وسیع است، در همه جای وجود داره. متاسفانه حساسیت اجتماعی در برابرش وجود نداره. یک زمان در یک کوچه و در یک منطقه یک آدم که به نام رشوتخور مشهور میشد، بچهش درست مکتب رفته نمیتونست، دخترش درست مکتب رفته نمیتونست، خودش به جرئت به مسجد آمده نمیتونست، به خاطر از اینکه در اجتماع قابلیت قبول وجود نداشت، اجتماع حساسیت داشت. امروز عمو کسی که مشهور است، هر قدر مشهور است، به مو اندازه محبوب و طرف احترام است. می ملامتی از هم دیگه تنها این نیست که ما تمام انگشتای خود به طرف دولت بگیریم. مسئولیت مردم هم داره و دولت هم متشکل از مردم است. نماینده شما هستیم. ما وقتی ما تعهد میکنیم، از شما همکاری میخواهیم، در عین زمان حوصله‌مندی میخواهیم، نظارت میخواهیم، همکاری میخواهیم، حضورتان میخواهیم. از اینی طریق است که ما میتونیم بر علیه فساد مبارزه کنیم. در غیر از او اگر تمام دولت افغانستان یک صدا بر علیه مبارزه ایستاد و مردم ازش حمایت نکنه، مردم همکاری نکنه، بازم این مبارزه معظمیه برتون میگم که نتیجه ملموس و نتیجه درست خبره تکراروم دوی ته تاسو په یوه میاشت کې بعد دغه ماشین غږ اوریدل کیږي. په یوه میاشت کې دغه ماشین شروع پکار کوي ان شاء الله. ډیره مننه. اورځلا جان مهرباني وکړئ. بخښنه غواړم تاسو په دغه وکړه وخت ډیر صبر وکړئ. نو اوس ما کم ځای کې چې موږ ستا سره همکاري وکړو د فساد په هکله هغه خامخا په خطر کې لویږي. یعنې زه کولی شم ستا سره په صلحاو کاغذان درته درکړم د فساد په باره کې د هغو مثال د خبرې حفاظت تاسو کولی شئ چې هغه په خطر کې ونه لویږي. فقط مهمه خبره ده تاسو چې خلک اعتماد نه لري ځکه که کومک وکړي خطر ورته متوجه. یو ماده چې موږ په دغه قانون کې اضافه کړې په دغه نوي قانون کې چې شاهدان احوال ورکوونکي اطلاعات ورکوونکي دپاره هم مسئولیت، هم امنیت او هم مکافات په نظر کې نیول شوی او هم محرمیت د دوی په نظر کې نیول شوی. تشکر. اورځلا جان مهرباني. زه فقط ډیر مختصر غواړم دې ته اشاره وکړم اول چې د نهادونو جوړول یوازینی لاره لکه څنګه چې ټول محترمین لوی څارنوال صاحب اشاره ورته وکړو، د نهادونو جوړول یوازینی لاره د حل د فساد د مبارزې په رابطه کې نه دی. نو د خلکو د ولس ونډه پکې ډیره اساسي ده. نور په دغه حکومتي هغه برخورد یا د حکومتي پلانونو کې د نهادونو جوړولو ترڅنګ د مجازات ترڅنګ د فساد مبارزې په رابطه کې د اخلاق ته تغییر ورکول، د هغه کارمندانو چې اخلاقاً داسې فکر کوي چې روحیه د دې دا دی چې فساد وکړي او تعریف د فساد مونږ وکړو چې کوم مسایل فساد کې راځي. مثلا په هلمند ولایت کې خیالي سربازان دي، اسکران دي چې شهیدان شوي دي لیکن اوس هم معاشونه یې هلته رسیږي. نو هغه چې ماشینونه جوړ شوي دي په وارسا کنفرانس کې فیصله وشو چې داسې ماشین دی چې د ټول هغه عسکرانو لستو د نومونه او دا شیان ځي، مګر هغه ماشین خو بیا هم یو انسان استفاده کوي. که د هغه انسان ذهن او روحیه د فساد روحیه وي او دا وي چې دا پیسې ماته راشي او دې ځینې زه خپل جیب کې واچوم، بیا هم دا نتیجه نه ورکوي. ځکه متاسفانه بعضې کسان چې فاسد دي هغوی خارجي یا نړیواله حمایت هم لري، دې لپاره چې غواړي چې ځان مطرح کړي او هغه د اقتصادي منفعتونو په ارتباط یا د سیاسي منفعتونو په ارتباط هغې ځان ته داسې سیاسي پشتوانې جوړ کړي دي بین المللي ټولنه په سطحه کې چې شاید حکومت ته مشکل شي. نو د ستاسو ونډه زه فکر کوم زموږ او ستاسو د ولس ونډه په دغه مبارزه کې
هماغومره اهمیت لري چې د حکومت تعهد. ډیره مننه. بحث ډیر په زړه پور دی، بحث جالب است که میتونیم روزها ادامه بدیم، ولی متاسفانه وقت برنامه جرگه آزاد در همینجا به پایان میرسه. ولی ژمنه درکوم که تاسو سره پوښتنې پاتې، نظرونه پاتې، دغه راز د ټلویزیون له لیدونکو او د راډیو له اورېدونکو سره، نو د خپرونې نه وروسته یکشنبې کې ماښام ستاسې غږ خپرونې به برنامه صدای شما زنګ بزنین، خپل نظرونه او پوښتنې مو زموږ له همکارانو سره شریکې کړئ. له ګرانو میلمنو له تاسو نه او له لیدونکو نه او اورېدونکو نه په مننې دا ګڼه همدلته پای ته رسوم. تر هغو چې بیا ستاسو چوپړ کوو، د خدای په امان. خدا حافظ.